السلام علیکم دوستانو شیردل تخنیکی معلوماتی چینل ته ښه راغلاست الله تعالی دې وکړي د صحت او عافیت جامه پته موږ د نن ورځې ټاپک او موضوع دا څنګه کولی شئ د ډیجیټل ملټي میټر په واسطه باندې هر قسم تریپیز یعنی سپاسه موټر د دې د کویلونو اوم ريزسټنس چیک کوي د دې شارټ کراس او د دې چې کوم دی سوی چیک کوي چې آیا دا سوی خو نه دی د دې کویل نه خو سوی نه دی دا خو شارټ شوی نه دی د باډۍ سره نو دوستانو زه غواړم په دې رابطه ستاسو سره مختصر لنډ او مهم معلومات شریک کړم نو دوستانو راځو ټاپک او موضوع ته کله چې تاسو دا عملیه اجرا کوئ نو تاسو سره په کور کې ډیجیټل ملټي میټر وي نو تاسو به اول ډیجیټل ملټي میټر په اوم ريزسټنس کنټینیوټي باندې برابر کړئ او د دې نه وروسته بیا دوستانو تاسو دغه دوه پروپزه د ډیجیټل ملټي میټر دا براوالئ د دې د ډیجیټل ملټي میټر د پروپزو نه وروسته تاسو به دوستانو دا وینئ د موټر درې فازونه دي درې ویرونه دي دا به تاسو چیک کړئ نو دلته دوستانو تاسو یې د دې اوم ريزسټنس د دې کویل نه 2.4 د دې بل سره به ګورئ 2.4 دا به بیا د دې سره ګورئ که د ټولو اوم ريزسټنس برابر او مساوي نو تاسو موټر چې دی دوستانو د دې کویلونو اوم ريزسټنس یعنی صحیح دی د دې کویل نه 100% دوستانو دا صحیح دي او بیا به دوستانو د دې نه وروسته د دې شارټ وګورئ چې دا خو د باډۍ سره شارټ شوی نه دی نو دوستانو یو تار به د دې درې فازونو څخه راونیسئ او بل پروپس چې دی دا به په باډۍ باندې ولګوئ نو تاسو وینئ دوستانو چې دلته دا الارم ورکوي یعنی پیپ आवाज کوي نو دغه موټر چې دی دوستانو د دې د کویل اوم ريزسټنس صحیح دی خو دا چې دی د باډۍ سره شارټ شوی دی نو دوستانو دا چیک غواړي دا ټیز غواړي باید چې د باډۍ څخه د دې شارټ لري شي نو دوستانو په دې طریقې سره تاسو کولی شئ د خپل هر قسم تریپیز موټر که دا 1 HP وي 2 HP وي 3 HP وي یعنی هر څو هاس پاور چې وي تاسو په دې طریقه باندې چیک او ټیسټ کولی شئ دوستانو دا وه زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع ستاسو د توجه او لیدو څخه یو نړۍ مننه السلام علیکم